बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीन तबव्वउद्दार वल-ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजर इलैहिम वला यजिदून फ़ी सुदूरिहिम हाज्जतम मिम्मा ऊतू वयुक्सिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फ़उलाइक हुमुल मुफ़्लिहून। वअयज़न क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी मौदिअन आख़र या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल ख़ासिरून। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस्सालिहीन। वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। अम्मा बाद क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कुन फ़िद्दुनिया कअन्नक ग़रीबुन औ आबिरुस सबील औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अम्मा बाद हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमीन। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल अमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिल अमीन। वाजिबुल क़दर ज़माडीर मुअज़्ज़ज़ व मशरानो अल्लाह जल्ल जलालुहु दी स्तासो ज़मुन दठुल हाज़िरीनो औरीदुनको रागलो रा रसीदुनको रा रवानो उरुस्तु बयान औरीदुनकी ज़मा मुसाफिरो ज़मा मेंदो ज़मा ख़ुएंदो अल्लाह जल्ल जलालुहु दी माता द सही तकरीर और द बयान पर शिकल द तालीम अल्लाह नसीबो गर्जी और तासु तदी अल्लाह सरज़मा द अमल तौफीक रा नसीब की। मुअज़्ज़ज़ु अल्लाह जल्ल जलालुहु मुंगो तासिता हुक्म की तासिब अल्लाह कामयाब शे चित्ता से जानता
بل چاہتا پخپل نفس اغل ترجیح ورکی اغد زان نغور اگانے اغد زان اوچت اگانے دا اغد ضرورت دا خپل ضرورت نا بالا او اوچت اگانے نو تاسی با کامیاب شی دا کامیابی دو طرق اللہ جل جلالہ منگ تا خودلی دی چی دا لاری دی ذکر پخپل زبان دے دیر بہترین عمل دے دکا ذاکرین متعلق اللہ دا اغوی تشبیح دا جوندو سر ورکڑی دا گر چمڑ دی پا قبرنو کی دی ذاکرین جوندی دی نو دین پتہ او لگی دا چی دا اللہ دا دین تابداری دا اللہ پا یادولو سر دا چی منگ دا اللہ جل جلالہ طول احکام اکا عبارت دا منز نہ دے اکا عبارت دا جہاد نہ دے اکا عبارت دا زکاة نہ دے اکا عبارت دا حج نہ دے چی دا طول منگا دا او آئیو چی دا طول دا کامیابی طرق اولاری دی نبی با کامیاب شو خندا او استہزاء اعمال پوری دا خلاف سنت عمل دے بلکہ سوک چی دین پوری خندا او مسخری کی دا سڑے مومن کامل جوڑی دلے نشیروی نبا زکاة پوری خندا کے نبا جہاد پوری خندا کے نبا منز پوری خندا کے نبا حج پوری خندا کے نبا ذکر پوری خندا کے نبی بتا کامیابی زمان لویا کمزورتی دادا او دا کمزورتیا پڑیر و خلقوں کی موجود دا یو سڑے بے انیک عمل کی ابل تب الى رجوع نہیں یا بے پام نہیں راغلے ورتا نو زمان خلق سوئی ویزان دے پدی عمل ملک نور دزان برابر کا دا دیر کمزوری خبر دا چاہتا با اللہ دے ذکر توفیق ورکی خدای دے منگل دے ذکر توفیق راکی چاہتا با اللہ دے تلاوت توفیق ورکی اللہ دے منگل تلاوت توفیق راکی چاہتا با اللہ دے سخا دا اللہ پلارک دے ورکڑی سعادت ورکی اللہ دے منگتمرہ نصیب کی گوری دا کمال دے چی سڑے دے بل سر پنیکو کی مقابلو کی فاستبقوا الخیرات یو بل نہ سبقت اکی پنیکو کی نظمونگا دا مسلمانان او خاص کر دا پختنو دا دیر لویا کمزور تیر نونگو بیارا اجونا دیر کئی عمری دیر کئی خنور کاری برابر نہ دے اللہ نے ورطو گولا چھ نور کارم اللہ برابر کی دے دی یو نخو خد دا یو کار خو کئی کنا یو سڑے تلاوت کئی منز کئی نور کمزور تیر پکی دی دا سی موای چه وہ تلاوت کی منزونه کئی خدا دا غلط کار پکی دے نا دی خدا کار کئی انشاءاللہ خدای بید دی بدو اعمالنا والی انشاءاللہ یو سڑے دے منزگزار دے دیندار دے خمور او پلار تی خپ دی نو اغلط دس ترغیب مور کوا دس خبری ورطا مکو چی مارا دا منزونه دی خدای تا قبول ندی و دا روجی دی قبول ندی ویرا منز کیا دیر خکولے انسانی گورا یاد ساتا که مورم در نرازی شنو بے بدان احمد تا تا ڈبل شی عبادت تی یو عمل او رضا دا مور و پلار دی بل عمل نو چه دوارا نیک اعمال یوزی شی تبا کامیاب شی یو سڑے منز کئی ذکر کئی تلاوت کئی خنور و بازی اعمالو کی کمزور ہے دے دا سے ورطمو جی دی عمل باندے نخلاصی کی و انشاءاللہ دی عمل پا قولو با دی اللہ دی بد عمل نواری دا کامیابی دا زمانگا غٹا کمزور تے دا اس گوری تاسو گوری پا دی میڈیا باندے یو خبر دیر مشہور دا او دا نوی رنا والا مولیانو دی پس راغس سے شب برات بدعات تے ہو شب برات بدعات خود بندگان ولی یو سڑے دن یکونا مانی کوئی دا سمر علماء چی دا شب برات فضائل بیانی یو حدیث خوشتا کنا پا اعتبار که دا سنز در ضعیف تے ہو حدیث خوشتا کنا موضوعی نه دے ضعیف دے یو ضعیف یو موضوعی بھی
نو حدیث په سند سره ضعیف دی خدا به اعلی مونږه دا عمل تاثرت کولې چې مونږه لازم او فرض ګڼل مونږ خو د مستحب عمل فضائل بیانو چې ټول عمر مو خوب وکړو که په شب بارات باندې سړی راپاسېږي او الله ته وجاړي ګناه یې څه ده ټول عمر مو روژه ونیوله که د شب بارات په ورځ باندې روژه ونیسو یو حدیث خو شته که نه د خدای بنده منه کې ما ته حدیث بیان کړه چې پیغمبر علیه السلام ویل چې په شب بارات 15 باندې روژه مه نیسئ د شپې قیام مه کوئ دا د فتنو دور دی رونو ګورئ یاد ساتئ د قیامت علایم رسول الله مبارک بیان کړي ټول وایي صلی الله علیه و آله وسلم یو علامه په کې دا بیان کړي رونو چې قیامت ته نږدې به علم اوچت شي عالمان به کم شي جهل به عام شي د قیامت په علایمو کې سړی به ټولو کې د ښځې فرمان بردار جوړیږي د ښځې خبره به مني اگر که مور او پلار پې ناراضه کیږي خدای ناراضه کیږي خدای به د خپلې ښځې اتباع کوي په ګناه کې دا د قیامت علایم دي اوس به څوک دا وایي چې ولې ښځې نه مني او ښځې به نه ولې به د ښځې نه مني خو دومره به یې نه مني چې تا پې د مور او پلار ازار ته مخامخ کړي دومره به نه مانی چې تابع د قرآن او سنت نه خارج کی نن تاسو وګورئ خلق لګې دي خواران په دې ګناه کې مبتلا دي دغه رنګ به علم اوچت شي او خزي به زیات شي په نسبت ته سړو ته زمونږ د وفاق د امتحانونو پرچې تیرې شوې نو په دغه امتحانونو کې ښځې وی اول نمبر راځي اکثر بعضې مدارسو نه موږ ته اطلاع رارسي په امتحاناتو کې اول نمبر ښځې راغلي ښه خبره ده چې اول نمبر راغلی خو د دې شاته یو بل شی پروت دی په هغې باندې رڼا اچول پکار دی هغه بل څه څیز دی هغه د هلکانو سسوالی دی په دین کې چې هلکان خواري نه کوي دغه واړه الکان چې تقریر کوي قسم دې د شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه بیان د دې بیان ته ورسیږي داسې لګي سیبا دا کمال نه دی چې دا ماشوم د دومره ښکلی بیان کوي د دې عمر کم دی دومره ښکلی بیان کوي او شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه او ډاګی شیخ صاحب رحمت الله علیه او داسې نورو اکابرینو داسې بیان نشو کولی معلومیږي دا چې دا اوسنی لوی عالم دی دا اوسنی لوی جاهل دی عالم نه دی دا جرأت در چا ورکو دا بہادری چا ورکڑا گوری علم روان دے گوری یعنی الکانو کی اغا صفت پاتے نشو چکم پا طالبانو کی اغوی دو پار اغا صفت لازم طالب دے موبیل دے اغا سرا دے طالب دے اغا سرا استاز دا اغا پا طبیعت روان دے و چلیگی نو بیا مونږ وایو چې علم ډېره ترقي وکړه ورونو ترقي نه ده کړې ګوره دا د پیغمبر حدیث دی مخکې زمانې والا علماو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه یوې مسلې سره چې د الله کلام قدیم دی څنګه چې الله قدیم دی ما یلیق بشانه په دې مسله باندې خلاف التا معتزله را اوچت شو مختلف ډلې پیدا شو او د امام احمد بن حنبل خلاف هغوی اتحاد وکړو امام احمد بن حنبل حکومت مشرانو جیل ته واچو په کوړۍ ووهلو په سپینه ږیره باندې د هغې د بدن نه به د کوړۍ سره وینې راوتلې خود خپل مقصد او د غرض نه چا وانه راولو هغه امام احمد بن حنبل رحمه الله د هغې په څنګ کې یو سړی 200 کاله بعد د هغې په قبر خوا کې قبر کنیستلو یو ډېر لوی عالم چې هغه وفات شوی او د دې د قبر څنګ کې خښولو الله کول
चिकले द कब्र उकनस्त दी आलिम द पारा द इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि द लहदना खौर रा प्रिवता सुरे उशो नो अल दखुली कलु च इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह अगे वक्त बा उलमा उता अहलुल्लाह कब्रना कनिस्तल मंगे उस पर करारा वलू द अहले इल्म द पारा बा अहले इल्म कब्रना उबासी गुस्ल बे अहले इल्म कई देखा बाज राजुना अखकार कीगी रजा बे उसाती